دا پاس واقعا فیض القدیر مراخست اول جل یوصل در لسم صفحہ وم روایت ما جمع کبیر تبرانی پل لسم جل 296 صفحہ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کی قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مصعب بن عمیر حین رجع من احد واپسی کی احد نہ چراتا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید وغت ودرد فوقف علیہ وعلى اصحابی شہیدانو فقال اشہد انکم احیاؤن عند اللہ گوئیکم چتاسو عند اللہ جوندیے فردوہم وصلو علیہم جنازی منزونے پہ اکلو فوالذی عامریوں کا چوکے فوالذی نفس محمد بیدی لا يسلم علیہم الا رد علیہ لیوم القیامہ سلام بنا چی پا دوی بانے یو کس مگر دوی بورتو علی کوئی تر رزد قیمت پورین وحد شہداء یادی چی دا جوندی دی او دا قیمت پوری چی سوک پہ سلام چی دی بو علی کورتوئی اتم روایت المنامات دا ابن بالدنیا راخست اول جلد در لسم صفحہ دا عبدالرحمن بن باللیلہ روایت دے قال وائی الروح بید ملکن انسان چمرشی دا روح پلاس دے و فرشتے یمشی مال جناز جنازے سر روانی او وائی دا فرشتہ دے انسان تا اسمع ما یقال لک وورچ ستا بارکی ویلے کیگی نو دا یوری کن داخل کی سو تعریف کئی سو کی صفت بے ضائع کئی نو پاغی بے رٹی دا بے ضائع صفت نہ دے چی اردانو مرشو خدا قطب دورانو کنا دا غوث جہانو دا قیوم زمانو ناغا چی دے مقام والا نہیں دا فرشتہ ورتوی اسمع لما یقول لک وور صدر توائی دا پا صحابہ کرامو کی او کسبان بیوشی راغلی و او ابن ابی الدنیا پا کلام بعد الموت کی روڑی چی دا مرگ نرستو خبری وی ناغا چی مرشوی و ناغا پس پستائنو کے خزو آغا آواز کرے و چی واجب اللہ و طویلہ و دا غٹی تنی والا و دا غرغنی تنا دی و دسی مضبوط وی بس پاغ دیر خفو غصو وی چی دا تاسو بچو ویل ما تب فرشتی ویل چی تا دسی چی دا خلق وی تا رشتی دا غروم رئی ویزا بڑیر خفا شو مزان سرا چی زا خود سے نئی ما دا خلق ولی دا سی وی ان المیت لیعذب بکای اہلیه داغیو تاویل دغا دے چی بیزا استائنی ونشی نو فرشتوی اسمع ما یقالو لکا وورا آغا چی ویلے شی تالران نو دا یوری زکا ورطوی کن فیضا بلغ حفرت و دفنہو ماہو چی کلا کند لحد تورسی کی روح ور سر دفن کی شرح الصدور کی سیوتی رحمت اللہ علیہ پا اول جل یوصل اول صفحم در رویت ذکر کردے احوال القبور اول جل یوصل شپک در صفحی راخست دغا واتر روایات سما ثابتی موتاو لرا دین بعد دا مفسرین چن اقوال دی تایدن روح المانی ولسم جل 55 صفحہ پورا تحقیق پا دغا صفحہ باندے کردی ولسم جل 55 صفحہ دا طول حدیث راخستی او پورا تحقیق سر دا مسئلہ ذکر کردی دا پا آخرہ کی وی چی حق دادا سما موتا ثابت دا دا جانبین و دلائل جانبین و جوابات دا طول ذکر کردی وایو ذهب طوائف من اهل علم لا سماعهم فی الجملہ یو ڈل دا علماء ذهاب کئی سما دا موتا ولرا قال ابن عبد البر ان الاکثرین علی ذالک اکثر علماء پدیدی دغا رائے چھ سما موتا ثابت اختیار مذہب دا ابن جریر تبری دی کذا ذکر ابن قتیبہ وغیرہ دارنگی ازوع البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن شپگم جل یوصل نہشتم صفحہ ان سماع الموتا ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث متعددہ دمل سما نبی علیہ السلام نے پڑھی رو حدیث و ثابت دغا روایت تو اشارہ لا مطعن فیہا چس تعنم بنش ولم یذکر صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک خاص بانسان ولا بوقت کدا سو کوئی چیرا روایت دا بخاری خاص تر نبی علیہ السلام و دا غا اقوال اور دل دبل ناوری کدا سو کوئی چینا میت الاسماء قرعن عال المشیعین
دا خاص ده تر دغه ټیم وروسته نه اوري. نو دی وایي نه دی ذکر کړی نبی علیہ السلام چې دا خاص دی بانسانین یا خاص دی بوقتنا. دا تقیداتو ضرورت نشته. دارنګ الفجر الساطع سلورم جل اتلسم صفحه. دیکھیں تاویلون ذکر کئی. قال سہیلی اذا جاز یکون فی تلک الحالت عالمین جاز یکون سامعین. بی بی عائشہ صدیقہ تا چچا دا حدیث پیش کرو نو آغی تینا تاویل دا کرو چے آغل تا نبی علیہ السلام اسماع ندے ویلے عالمین ورطا ویلے دوی عالمین دستا سینا غالفاظ دا سینا. نو دوی ترجیح روایت دا عائشی بی بی تور کئی. لیکن محدثین ہوئی چی عائشہ بی بی دا غلطہ موجود نوا او دا نور راویان عمر فاروق صاحب دے موجود دے. روایت دا عائشی بی بی تسنگ ترجیح ورکول کی گی پر روایت دا عمر فاروق. آغا خپلا اوریدلی عائشی بی بی دا بل چانا اوریدلی. نال تلفظ دا دے چی ما انتم بی اسمع ما انتم بی اعلم ندے بی اسمع دے. سہیلی جواب کئی کہ دا عائشی بی بی قول تمنگ لڑ چیزا ما انتم بی اعلم دی عالمین دی سامعین دی عالمین دی. زا اذا جا یکونو فی تلک الحال عالمین جاز یکونو سامعین. چی عالمین شوی سامعین پخبل دین چی سڑے پویشنو پوی خرستو رسیمان راز تا چی خبر وانورنو پوی بسش چی کم سڑے کونی آغا پسی پا جبم گونگی بیا خبرم نشی کولی اغا نا عالم کل جوڑی. ندا جواب کئی سہیلی خان دا آغا دا عائشی بی بی دا قول جواب کئی کچر تا قول اول خو قول دا عائشی بی بی دین مخ کی پورا تفصیل کرده دے چی دا عائشی بی بی قول نا دو عمر فاروق قول تا ذکر ترجیح دا چی موجود دے پر محضر او دا عائشہ بی بی نا دا دا بل چانا نقل کئی داغت ترجیح دا. و روایت دوارا بخاری را خستی دی. دا عائشی بی بی را خستی دی دا عمر فاروق سے بی را خستی دی. بیدویم جواب دا کہ ازا که دغا حال کی عالمین خو عائشی بی بی منلی دی چی دا خوی ویلی دی نو چی عالمین شنو جاز یکونو سامعینا. و اما استدلالها بالآیتین که عائشہ بی بی دا آیتین استدلال کی چنک لا تسمی الموتا فاجیب عنہ بیاجوبا احدها ما سبقان قطادا ان اللہ تعالی احیاهم حتی اسمعهم. و تعالی جوندک لوروائی رول. قال مغلطائی على تاویل قطادا فقهاء الامہ و جماعت اہل السنہ وعلى ذلك تاول عبداللہ بن عمر هو راوی الحدیث. دویم ما ذکر المصنف ها هنا عن عروان محل نفی سمائهم حین استقرارهم في النار لا قبل ذلك. کله چې دی مستقر په اور کې آلته نه اوري مخکې د هغې نه اوري. دریم دا ما قالوا الاسماعیلی ان اسماعهم ابلاغ صوت النبي صلی الله علیه وسلم لهم انما كان من الله لا من النبي صلی الله علیه وسلم. دې تماول کې اشاره کړی و نبی علیہ السلام نه نفی شوی دا ابلاغ دې نه کوي خدای تعالی کوي. هو كقوله تعالى فانت تسمع الصم او تهدي العمى. الله هو يهدي ويوفق ويوصل الموعظة يوصل الموعظة لآذان القلوب لا أنت. رابعها ما قاله السويلي إذن وأوضحه ابن حجر أن المراد بالموتى وبمن في القبور في الآيتين الكفار الأحياء مجازا شبهوا بالموتى في عدم انتفاعهم بما يسمعون. إنك لا تسمع من هو في حال الموتى أو في حال من سكن القبور. على هذا دا تاویل تا چوکتل شلا باقی پاتے نشپایت کی دلیل علامہ نفتح عائشہ رضی اللہ عنہ اصلا دا دا مڑو خبر دا سر دنا دا کفارو خبر کئی. دارنگ اکمال المعلم شرحہ دا صحیح مسلم دا قاضی عیاض درم جلد و سوا درم صفحہ. قد جعل کلام ولا سماع الموتا آخر کتاب ایزن والثواب ما اثبتنا تفصیل کئی ٹول قاضی عیاض سے. نبی آوائی اخیر کی حق دادا ما اثبتنا ہو حق چسمہ سموتا من ثابت اکڑا دغا حق دا. دارنگ اکمال المعلم شرح سی مسلم دا قاضی عیاض. قال القاضی والذی يحمل علی سماع هؤلاء
هو ما يحمل عليه سماع الموتى في سائر احاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع بها. دا عذاب قبر متعلق سے سمر روایت دی دا ټول دلائل د سماع دی چې هغه د پاره اس دفاع نه کیږي. وذلك باحيائهما یا په احیا د یو جز د یاقلون به ويسمعون یا ټول ژوند کی یا څه حصہ ژوند کی چې پویم شي په اوریم. ويجيبون في الوقت الذي يريده الله تعالى کله چې خدای تعالی خوخه غټیم جواب مور کوي بیا رد سلام کوي. دارنګ شرح النووي على مسلم منهاج نهم جلد 253 صفحه. قال المازري قال بعض الناس الميت يسمع اوري عملا بظاهر هذا الحديث ثم انكره المازري ودع ان هذا خاص في هؤلاء ویل دي چې داغي پورې خاص دی او د نبی علیہ السلام خبرې اوریدي بس. ورد علی القاضی عیاض هغه پر رد کړی دی. وقال يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في احاديث عذاب القبر وفتنته. دا رد کوي پاغه باندې چې دا دلیل د سماع موتى دا هغه یوري التي لا مدفع لها وذلك باحيائهم او احياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله. هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي يقتضيه حديث السلام على القبور. دا د امام نووي خپل قول شو. دغه چې سماع موتى ثابته ده دا ظاهره ده، دغه مختار قول دی، دغه مقتضی ده حدیث د سلام دی. سلام چې اچه دلیل د سماع دی، که سماع نه وي نو سلام سره پاره بیا چې د دیوبند علماء و متبعین اغید متوجیش العرف الشذیل الکشمیری شانور شاه کشمیری دویم جلد 401 صفحه. عرف الشذیل د ترمذی شریف شرح ده. السلام علیکم دار قوم مؤمنین د دې شرح کوي. ظاهر حدیث د باب او نور ډیر حدیث يدل علی سماع الموتى. دا حدیث او دا شان ډیر حدیث يدل علی سماع الموتى واشتهر على ألسنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حنيفة. دخل کو پجب مشوره شوی دا چې دا مړی چې کم دی د امام سے پنځ باندې سماع قائل نه دی. اوس جواب کوي او تصنیف کړي مولا القاری رسالتا وذكر فيها ان المشهور ليس له اصل من الائمه اصلا. مشهور دا چې د امامان نه دی کې څه اصل نه دی موجوده چې امام صاحب دا قول کړي. بل اخذ هذا من مسألة في باب الایمان. قسم کې چې کوم مسله ده ما مخکې ذکر کړه انه اذا حلف انه لا يتكلم مع فلان فمات الرجل فتكلم هو على قبره ميتا لا يحنسه. دین استدلال کړي. اقول شانور شاه صاحب اذا جواب کوم ان وجه عدم الحنس ان مبنى الايمان على العرف. دا پدې وجه ده. واهل العرف لا يعلمون ان الموتى تسمع. عرف کې دا معروف نه ده چې مړی ساوري. والمحقق تحقیقی دادا ان ابا حنیفه لا ينكر سماع الاموات. اگر سماع د اموات منکر نه دی. وان خالف ابن همام اگر کده مخالف دی پکې د احنافونه. وقال ان الموتى لا تسمع وان ذخيره الحديث تدل على سماع الموتى. ذخيره د احاديث الداله په سماع موتى. وقال الشيخ ان الموتى لا تسمع ويستثني منه سماع قرع النعال والسلام عليكم. دات مستثنا کوي. اتحاف القاری سلورم جل واللسم صفحه. قال سهيلي عائشة لم تحضر وغيرها ممن حضر احفظ للفظه عليه الصلاة والسلام. بی عائشة موجوده نوا نور موجودو هغه چې لا يعلمون وي یا لفظ دا ما انتم بیا علامه وی او غی بیا سماع وی نو د نور قول ته اعتبار دی. وقد قالوا نور صحابه روایت دا کوي چې یا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا منا سواروا جيفنا فقال ما انتم باسماء لما اقول منهم اما نفي سماع الموتى واثباتها العلم لهم فجوابه ان العلم لا يمنع من السماع. چې علم خو سمانع د سماع نه دی بلکې مثبت د سماع دی. قاله البيهقي. دا قول امام بيهقي کړی. دارنګ شرح بلوغ المرام یوصل درشتم صفحه. فاذا كان بصفه عامه
لا يعرف الاسماء سلم عليهم بصفة الاسلام. که یو عام مړی وي چېرته نوم ورته یاد نه وي، نوم دې نه اخلي که نه، دار قوم مسلمین دار قوم مؤمنین دی وایي اذ الموتا يسمعون، ځکه مړي اوري خبره. دارنګې نافي کبیر د عبدالحی لکنوي رحمت الله اول جلد 202 صفحه. والكلام قد وجه أكثر الشراح بأن الكلام ما يخاطب بالإفهام والإسماع وهو غير متصور في الميت. مړي کې دا تصور نشي. فهم کړي د دینه بعض اصحاب الفتاوا چې مبنا ده ان مبنا على عدم سماع الموتا، بیا نسبت د دې قدماو ته کړي. د دې وجنه مشهوره ده بین العوام ان عند الحنفیه لا سماع للموتا، دا مشهوره ده. عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ کی نافی کبیر کو والحق انہم بریئون عن ذالک، اسلاف قدما دا احناف و امامنا بری دے دے قولنا، کما حقق ابن حمام وغیره، دا مخکنی خبری تا اشارہ دا. والمسألة التي نحن فيها ليست مبنية عليه بل على أن الكلام والخطاب بالعرف إنما يطلق على الخطاب مع الحي ومع الميت لا يعرف كلامنا، نزكى حانس كيجنا. والأيمان مبني على العرف فلهذا نحنس كيجي بالكلام مع الميت إذا حلفت خبر بورسرنكما. كيف ينكر قدماء أصحابنا سنگ بزمن مشران إمامان انكارو كده سماع موتانا مع ظهور النصوص الدالة عليه، نصوص پی دال دی و اجماع اکثر صحابہ پر آغنڈی. وقد انکرت عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن قد زارت قبر اخی عبد الرحمن، دد خپل ورور عبد الرحمن سے زیارت تتلیوا وخاطبت معه او خبر ورسره وکړي کما هو مروین فی جامع ترمذی وغیره. خبر داوی ورته ودرېدا وې د جنازې په ټیم نو مکوي نو نه به در تراغلی، او جنازې ټیم کې ومنه اوس د ترالما خپل ورور سره خبرې کوي، دا مخاطبه شو په خبرو کې. فعلم انها رجعت الى السماع، معلومه شو چې دې رجوع سماع ته کړي. کله دې دا وسم عقیده وي چې زما دا ورور نه اوري نو دا خبرې څه ته کول، چا سره خبرې کول، مخاطب شوی خپل ورور سره خطاب کړی دی. فعلم انها رجعت الى السماع والعقل اذن يوافق السماع فان السماع سامع الفاهم چده هو الروح وهو لا يفني بالموت وفناء البدن لا يقدح في ذلك. لعلمي قد ينكشف حقيقة هذا الأمر لمنكري السماع بعد موتهم وإن طال إنكارهم في حياته. خص شيخ زمانه په خپل علم قسمی لا علم چې حقیقت د دې کار به منکرینو سماع ته د مرګ نه وروسته خخ کار شي، اگر که په دې ژوند کې ډېر وګد انکار د سماع موتا نه کړي وای چې مړ شي بیا به ته پته ولګي چې اوري که نه اوري. دا مسله کې زه ډېر کوششي نه یم د عایشې بې رجوع دغه ځینه بعضې ثابتوي چې دی د خپل ورور عبدالرحمن صاحب سره خطاب کړی دی او چې نه اورې د ولې خطاب کول، چې نه پوهې د ولې خطاب کول. جماعت ته څوک خبرې نه کوي، لرګي ته چې څوک خبرې کوي او هغه پرې نه پوهېږي، دا د عقلاو نه وي. خو چونکې مسله د ابتدا نه نزاعي ده، صحابه کرامو د زمانې نه پکې اختلاف شوی دی او ما د مختصر ټیم کې زیري بحث کړه چې زموږ خپلو د عوامو هغه حق مسلې ته ذهاب راشي او د جمهور رایې ته چې د موتا او سماع ثابت ده. پاتې شو دا مسله چې یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی، هغوی بالکل یې سماع نه مني او دې خوا طبیعت څه غلات ممکن شته دي چې هغوی د سماع موتا نه دا جوړ کړل چې څوک دلته چغې اولیاو ته وایي نو دا ډارې اوري که نه، نو دغه نظر غلط دی. سماع موتا په نفس الامر کې ثابته ده، بعید د دې مرده نه دې ځینم امکان لري چې کرامتن خدای تعالی هغه ته دا ورسوي، هغه ستا حق کې دعا وکړي مشکل پوره شي. خو د هغې دا معنا نه ده چې ټولې دنیا کې چې کم څومره چغې دي نو دا ټول مردګان اوري، او چې ته دلته چغه وهم نو پیر بابا یې اوري.
نو دغه اجازت عوامو ته مه ورکوئ چې هغوی دې دلته نه چغې وایي چې یا پیره بابا را ورسېږي او یا زما مشکل حل کې. خواص د صوفیو چې کله حال د مراقبه کې وي او یا په پورا تفکر کې وي او رابطه کې وي د خپل شیخ سره، هغه نه بعض استمدادات روحي غواړي، هغې ته شرک مه وایي. هغه کتب رو تصوف او واقعات او سیرو کې معروف دي، دلیل ورباندې هغه حدیث هم جوړیږي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضې ته صحابي راغی، یا رسول الله استسقي لامتک فانهم قد هلكوا. نو دا چا چې د आवाज کړي دا هم څه مړوکی سړی نه دی، بلال بن حارث مزني صحابي دی، اچا ته یې چې کړی هغه رحمت للعالمین. او دا شانته چانه چې یو شی ورک شي نو آواز دی وکړي په جګ آواز باندې چې یا عباد الله اعینوني، د خدای بندگانو زما مدد وکړئ. یو روایت کې راځي ان لله عباد الله نراهم، د خدای بندگان دې مونږ نه ګورو، هغه به دا سروی د تراونی سره پیدا بشي. دا روایت د مصنف ابن ابي شیبه دی، په کتاب الدعا کې مذکور دی، تاسو ته حواله توسل په باب کې ما ذکر کړی و، دغه نم ثابتېږي. او دا شانته معجم صغیر د طبرانی په دویم جلد کې په 22 صفحه باندې دا حدیث مذکور دی. بیبي میمونه رضی الله عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره خدمت کې دا د شپې تهجد او ټیم دی، نیمه شپه ده، هغه متوضا ته لاړه او داسې کو بیبي خدمت کې ولاړه ده او دا اودس په ځای کې نبی علیه السلام دا آواز وکړه چې نصرتا نصرتا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، خدمت کې حاضر یما حاضر یما حاضر یما، امداد بدی وشي امداد بدی وشي امداد بدی وشي. چې راووته بیبي ورنه تپوس کوي تاسو چا سره خبرې وکړئ؟ یا ذالک راجز بنی کعب یستصرفونی، دا د بنی کعب د قبیلې راجز و راجز. راجز چاته وایي چې شعرونه وایي په طرز سره، د بنی کعب د قبیلې یو شعر ویونکی و، یستصرفونی فریادي چغې ماته والی، فریادي چغې. نو نبی علیہ السلام دلته نه امداد داغه کړی دی. نو د بعید نه داسې څه آواز نبی علیہ السلام ته یا اولیاءو ته خدای تعالی ورسوي، بعض اوقاتو کې دا کیدی شي، هڅه بعیده نه ده، دا د هغه معجزه شوه. اولیاءو ته که دا شان آواز ورسېږي دا به د هغوی کرامت شي، بعد الوفات ثابت دی. خو د دې دا معنا نه ده که نه چې ټول عمر کې چې د خدای تعالی د آواز په ځای به ته اولیاءو ته چغې وایي. که بعضې شیګان یا بعضې غلات متبعین د هغوی که نه چې د یا الله په ځای باندې د یا فلان ولی آواز بهتر ګڼي. مونږ ایران ته لاړو، دا مسله بیا چې صدیباب ونه شي بل ځای ته رسي. په ایران کې اوس یا علي د استمداد په نوم باندې که چېرته اوس خو شعار د شیګانو د مجالسو کې به انتهایي ترې نه ځان ساتئ، د یا علي مدد چغه ده د شیګانو. زه ډېرو ځایونو کې بریلي حضراتو جلسې ته لاړ شمه دا چغه پکې وایي. نو ښه په نرمه یې پوهېږم چې صاحبانو دا د شیګانو په جلسو کې د آوازونه ول کېږي. تاسو اوس که زه خو تاسو پیژنم چې اهل سنت یې شیګان نه یې، خو یو بل سړی دلته راشي چې تاسو د علي مدد چغه ووهله، هغه خو سره نه پوهېږي چې دا د شیګانو جلسه ده او که دا د اهل سنتو جلسه. نو ولې د شیګانو نه خزان کې راولی؟ بیا چې تاسو مینه ښکاره کوئ، یو کس پکې وي دا د محبت دپاره موږ وایو چې محبت ښکاره کوئ، نو د شیګانو سره دا فرق وکړي چې ناره صدیق ووایي، ناره عمر ووایي، ناره عثمان ووایي، څلورم مرتبه کې ناره علي ته راشي. نو موږ به پوه شو چې ترتیب د خلفاو هغه تاسو منئ، او چې تاسو د نبی علیه السلام او د ناره تکبیر او ناره رسالت او ډایرک ناره حیدري او دا د شعار هم د شیګانو دی، نو دا افراطي غلوی دوی کوي او په دې باندې نور سنې مغه خپل باباګان او شیګان خوشحالوي. څه مقصد نه وي په دغه ځای کې دوی سره رابطه پټه د سیاسي تنظیم د شیګانو وي چې دا ونه وایي بیا په دې هغه فنډ بندېږي، هغه چې کوم دوی ته حواله سیز یا هغه شی بندېږي بیا ورباندې. شیګان بیا خفه شي که نه چې تاسو زموږ دا نښې څنګه په مجالسو کې نه ښکاره کوئ. نو مقصد مې دا دی چې زه د خواصو صوفیو یا غیر صوفیو خواصو عبادو ته چې کوم آوازونه کړي د هغې منکر نه یم. کرامتن اولیاء په تعالی به ورورسي وا به وري هغه به دې سره امداد وکړي. امداد معنا دا مؤثر حقیقي پکې هغه نه وي، خالق خدای به دعا وکړي هغه مشکل به وشي. نو دا ثابت دي، نصوصو نه استدلال کېږي، اخذ کېږي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای تعالی ورسی دا بعضی حالات د امت او دا آوازونه فریادی دا رسیږي ورته، خو د دې دغه مقصد نه دی که نه چې تاسو دنیا کې کومه چغه ده نو هر ولی او هر یو به یې اوري. ګوره چې مونږ دا جایزه کو چې د دې ځینه پیر بابا ته چغه روا ده او هر کجا خیل ته روا ده چې یا پیر بابا را ورسېږي او ما سره مدد شي، یا فلانی بابا را ورسېږي او ما سره مدد شي. که مونږ دې ته جایز ووایو مطلقا او عام، نو اول به هغه پیر بابا ته سماع تامه کلی ثابتو چې د دنیا کې چرته ډنګ دی که نه بس د غوږ ته رسي. دا عقیده به هم ساتو چې څومره ډولونه خلک وایي مغه یې اوري که نه، او چې څومره ډزې دي هغه هم ټولې اوري او دا ستا ټوخی هم اوري. دا کومه عقیده ده؟ د سماع موتا دغه مقصد شو چې اوس دنیا کې چې ته ټنګ و ټونګ دی ټول هغه اوري. ته اوس خبره اوري، مثال په طور دلته ډېرې خبرې اوري، ستا کرامت شي لکه عمر فاروق رضی الله عنه صحابه ته لرې آواز ورسولی او ډېر لرې وروله که نه. د دې نه اوس دا ثابتېږي چې صحابه په هغه ځای کې وو چې دنیا کې څه خبرې وې د هر چا یې اورېدې. دا خو نه ثابتېږي. یو وخت دپاره کرامتن د عمر فاروق صاحب خبره هغوی واورېده، خدای تعالی په دې قادر دی، د لرې نه یې ور واوروله. خو دا دلیل د کلي سما خو نه شو که نه چې دا صحابه هغلته په غزا کې وو، دلته صحابه وو چې څه خبرې کولې او ټولې یې اورېد. د کلي سما دلیل خو نه دی که نه. نو دا شانته کلي سما به یو ځل ثابتې او دا د هیڅ عقیده نه ده. دویم دا چې علم غیب کلی به ثابتې حضرت پیر بابا ته چې چاته چغه وایي علم غیب کلی به ثابتې چې هغه په دې ټولې دنیا په خلکو باندې یو کلی علم غیب تفصیلي لري او د هر چا په خبرو پوهېږي. نو که ستا د علم غیب کلی عقیده نه وي او د سماع کلی عقیده نه وي نو دې الفاظو ته په کوم انداز کې به جواب ورکړې او څنګه به یې جایز کړې؟ نو زنانه عوام چې کم دا وایي یا فلانی بابا را ورسېږي زما مشکل پوره کړي، دا نو دا پویول غواړي، دا د دی ناپوهي وي، دا د دی کمزوري وي که نه. بعضې خو د افغانستان د کوچیانو کې بعضې عجیبه عجیبه عقیدو والا خلک پسې قصې هم ډېرې کوي که نه. څوک کوچی وي هغه ګډان ساتلي وو. بیا نو د افغانستان کې د مشهورې استانې وي د حضرتانو او د امیر صاحبانو په لوګر کې کابل کې حضرت صاحب او داسې نور بعضې ځایونو کې مشهورې خانقاګانې وي. نور په پیرۍ مریدۍ دا مریدان یې ډېر پوهېدل هم نه، خو بس وایي به چې زه فلاني پیر صاحب استانه کې یم، بس هلته به یې ځان ټچ کړی و. دا ټول نوسي ټول به بیا هلته بیا به یو نوسی هم د هغې ستانې نه بلې ته نه تله، دا به یې جرم ګڼه چې سړی بل ځای لاړ شي، ځان به یې پوخ تړلی ول. نو بیا دې کوچي چېرته ګډان سره ولو چې ته لیوه پې راغلی ده، لیوه چې لیوه پې راغلی دی نو چغه کړې ده چې یا پیره را ورسېږي. نو دې کې دا چغه ډېره خطرناکه چغه وه. نو دا هغه ببر سپی چې و دا کوچیانو غټ سپی دا چېرته وده و دا اورېدلی چې را غروالي دي بس هغه دغه یې ورته مات کړی لیوه دا ګډه یې ترې خلاصه کړې ده. نو که اوس کرامت د پیر صاحب هم شي خو هغه سبب شو پکې راویښ شو دا شی ورته خلاص کړي، د مشکل خدای تعالی پوره کړه په یو شي باندې اسبابو باندې. خو دې ساده ګل ته دا جوړ کړه لکه چې دا زما پیر صاحب په دې شکل را حاضر شي. سبا یې ګډ روان کړی دی او دربار د پیر صاحب ته رسېدلی. یاره پیر صاحب وایي د پیرۍ دی قربان شم، وی اواز مې کړی نه و چې دا لکۍ دې شڼول او را روان وی نو هغه خپل پیر صاحب ته بیا سپی ته نه جوړ چې لکۍ دې شڼول او را روان وي، نو بیا به په دې شکل راځي. یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی، مونږ یې په منځ کې یو، که داسې ځو ډانګ هم وهي او که داسې ځي پړانګ هم داړي که نه. یو خوا دې خلکو وخوړو چې انکار کوي د حقیقت د شي نه، او یو خوا د غلاتو افراطیانو داسې عقیدت یې نه جوړه کړه چې هغه نو بالکل د شیګانو سره مترادف عقیدت. نفس حقیقت د شی نه انکار مه کوئ. مدد روحی کرامتن ممکن دے شوه دے حدیثونه ثابت. قیوم باچا سے مبارک تا سے دا قادریت شریفی شیخ و پیجنی ټول طالبان پیجنی دا خټکو پل کی حضرت قیوم باچا سے وفات شوه. دما تخپل حکایت کولو ضعیف اخیری عمر کی د خپل پلار مرید دی، پلار د دن نیکه مرید دی، نیکه د سواد صاحب رحمت الله علیه ډاریک مرید. وی زمنګ نیکه مونږ ته قصه کوله چې زه د حضرت سواد صاحب سره خدمت کې وم. تهجد ته پاسې د ما ورته کوزڼۍ ونیوه،
وی دا کوزړی د دې غاړې نه ونیو دا دیوال یې پې ویشت. زه سخت ویرېدم، بس په یخ اوبو یو دس وکړو، ما دا کودړي مودړي راغونډ کړل او ومې ساتل. میاشت یا څه کم د میاشتې تېرېده نو د انډیا نه د ده یو مرید را روان و، لاهور کې چېرته ځنګل کې را روان او زمری پې راغلی. چې زمری پې راغلی نو هلته نه هغه اواز کړی دی حضرت سواد صاحب رحمت الله علیه ته، یا الله ته اواز کړی چې د په برکت مې خلاص. بس دلته سواد صاحب ته دا حالات کشف شوي دي، د دې ځینې ګزار ور باندې کړی. وی چې ما څنګه چغه وواله سواد صاحب ته، وی چې ګوره ما یو کوزړی راله او دا زمری په دې سر پې ولګېده، زمری مړ شو او کوزړی ټوټه ټوټه شوه. هغه مرید هم د کوزړی کودړي راغونډ کړي وو. دلته دا چې کم د قیوم باچا صاحب نیکه د خپل نیکه قصه کوي، هغه هم دا راغونډ کړي وو. وی چې ما هغه تاریخ سره وسنجولو، یو تاریخ و مقه ټیم کې زم د تاجدو په خدمت کې ولاړم چې دا مسله پیښه شو. دې نه اوس انکار مه کوئ چې دا نشي کېدی. مؤثر حقیقي دی کې الہ العالمین دی. انګریزانو جوړ کړی شی د کابل نه روانېږي، سکټ دی یا کروز دی پاکستان کې په یو ځای لګېږي. نو خدای تعالی خو په دې باندې کامل قدرت لري چې یو شی د دې ځای نه ډېر لرې مسافې ته ورسوي، د یو ولي په لاس. مؤثر حقیقي پکې الہ وي، مجازي نسبت دته کېږي، کرامت دده شي. د داسې حقایقو نه انکار مه کوئ. خو هغه چا چې اواز کړی مرید دی، صوفي دی، شیخ دی، صاحب د مراقبې او د رابطې دی، هغه د خپل شیخ سره په رابطه او تصور کې دغه اواز کړی دی. دې خوا نه دا مدد چې شوی دی دا هم دغه شان ته چې کوم دی صوفي کامل دی، اتفاقي مسلم شخصیت دی پاکستان کې حضرت سواد صاحب رحمت الله علیه. نو دا کېدی شي. او د دې نه اوس دا استدلال کول او عوامو ته دا نظر ورکول چې هلکه چې چېرته مشکل در باندې پیښیږي سواد صاحب ته چغې وهئ یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته چغې وهئ. نو دا خو هېڅ انصاف نه دی. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دغه شان کرامات مسلم دي، ډېر ځای ښکاره شوي دي. شیخ دوله گجراتی رحمت الله علیه مزار اوس هم هلته شته دی، دا هغه مرید هم دی چې هغه کشتۍ کومه ډوبېده او د هغه په مدد باندې خدای تعالی هغه مؤثر حقیقي دی، خو د په لاسونو باندې هغه د غرق نه ایستلی شوې ده. یو واقعه د هغه په کراماتو کې مذکوره ده. کراماتو نه انکار مه کوئ، دا حقیقت دی. خو د هغې نه دا شی جوړول چې ته د مشکل په ټیم کې خالق ته چغې مه وهه، اوس شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب ته چغې وهه او یا یو بل ولی ته چغې وهه. نو دا به د دې دپاره اله دا ووهه چې سمه کلي ثابته که، اله یې ووهه چې علم غیب کلي ورته ثابت که. او چې دغه نه وي نو بیا هغه وخت کې ووهه چې ته هغې مراقبې ته ورسېږې او رابطې سره چې تا پوره رابطه د هغه سره وي، بیا هم ووهه. چې دا صورتونه هم نه وي نو عوامو ته د دې څیزونو اجازت شریعت نه ورکوي. او هغه ذات ته مشکل په ټیم باندې آواز کول پکار دی چې په تا علم کلي تفصیلي لري چې خالق دی، ستا مؤمن حقیقي دی چې خالق دی، ستا هره خبره اوري چې خالق دی. نو هر مشکل کې مراجعه الہ العالمین ته پکار ده. او دا نور څیزونه چې دا صرف توسلات او سببونه دي، لکه تفسیر کابلی که تاسو سره یي هغه تاسو په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې وګورئ. هغه وایي که چېرته اولیاء وغیره سبب محض ګڼلی کېږي او مؤثر خالق ګڼلی کېږي، دا د دې څه مخالفت نه دی. استعانت د خالق نه دی، خو دا په اسباب جوړ شي بیا څه ناروا نه دي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم وصل علیه. که بندې نه بندومه دې کې څه آثار الروح تاسو پیدا کوي، ښکلي کتاب دی او څه ډېر زیات آثار یې په دغه موضوع باندې راخستې دي. ما هغه مرفوع روایاتو ته ذهاب وکړ او دې نه غیر نور روایت چې دي هغه ما پرېښودل. په صفحه 8 باندې ابن قیم په الروح کې سند سره روایت ذکر کوي. حدثنا محمد بن حسين قال حدثني يحيى بن بسطام الأصغر قال حدثني مسمع قال حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موتي بسنتين. 2 کال رستو می خوب کی ولید. فقلت أليس قد مت مرني؟ قال بلى. قلت فأين أنت چرتي؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة، جنت باغچه کیما. أنا ونفر من أصحابي، زما سمرګریم دی. نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحة إلى بكر بن عبد الله المزني. هر یو مونږ او زمونږ مرګري د
جمعې په شپه باندې بکر ابن عبدالله مزنی سره راغونډېږو فنتلقى اخبارکما مونږه یو بل سره چې کوم دی اخبار هغه یو بل ناخلو. قال قلت اجسادکم مرواحکم جسدونه م راغونډېږي که روحونه؟ قال هیهاتا جسدونه چې کوم دی زاړه شوي انما تتلاقى الارواح روحونه ملاقات کوي. قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا اياكم مونږ چې ستاسو زیارت ته راشو پوهېږئ پې؟ قال نعم نعلم بها عشیة الجمعه كله د جمعې په شپه خو پوهېږو ویوم السبت الى طلوع الشمس او د خالی په ورځ تر سهاره پورې یعنی دغه ټوله د جمعې ورځ او شپه دا ټوله. قال قلت فكيف ذاك دون الايام كلها نورې ورځې بیا ولې داسې تفصیلي نه پوهېږئ؟ قال لفضل يوم الجمعه وعظمته دا د جمعې ورځې فضیلت دی چې په دې ورځ موږ پوره پوهېږو. ډېر زیات روایات منامات دې متعلق سند سره راخستې دي. بیا لیکي په صفحه لسمه کې حدثني محمد قال حدثني احمد بن سهل قال حدثني رشد بن سعد عن رجل عن يزيد بن ابي حبيب ان سليم بن عمير مر على مقبره وهو حاقن تشبه الورغلي قد غلبه البول فقال له بعض اصحابي لو نزلت الى هذه المقابر دي مقبره کې كش بول وکا فبلت في بعض حفرها فبكانوا د وجل ثم قال سبحان الله والله اني لا استحي من الاموات د مړو نه حیا راځي كما استحي من الاحياء لك ژوندونه چې حیا کوم ولولا ان الميت يشعر بذلك لما استحيا منه. ابن قیم وايي کچرتا دا مړی نه پوهېدی په ژوندو خلکو باندې نو د سړي حیات یې ولې کوله؟ سلیم بن عمیر رحمت الله علیه ته نه حیا بیا ولې کوله؟ دا شان بل روایت ذکر کوي قال يزيد بن هارون اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي ان ابن ساس خرج في جنازه في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى الى قبره یو قبر ته ورسېد قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه ما په تکیه وکړه فوالله ان قلبي ليقظان اذ سمعت الصوت من القرب قبر د قبر نه आवाज راغی اليك عني لا تؤذني لريش زمانه تکلیف مرا کوا فانكم قوم تعملون ولا تعلمون تاسو د ژوندۍ داسې قوم یې چې عمل کوئ خو علم یقیني نه لرئ ونحن قوم نعلم ولا نعمل او موږ داسې قوم یو چې موږ علم لرو پوهېږو په هر څه اوس خو اوس عمل نشو کولی ولا یکون لي مثل رکعتیک احب الی من کذا و کذا که دغه دوه رکعاته ما کولی شوې دا به د دومره نه ما ته غوره و. دی وایي فهذا قد علم باتکاء الرجل على القبر وبصلاته پته ولګېده چې د سړي پې تکیه وکړه پې پوه شه او دارنګه چې دلته یې مونځ وکړو نو هغه پې پوه شه. دې متعلق څه ډېر زیات روایات په دې کې تفصیلي راخستې دي خو وړوکي کتاب دی الروح پیدا یې کوي په دغه موضوع باندې خاصتا لګېدلی دی دا موضوع تفصیلي یې څېړلی دی. اللهم صل علی سیدنا مولانا